د مسلمانېدو څخه بعد چې ته دا زموږ حالات وینې تا ته معلومېږي چې موږ به جنت ته ولاړ سو او هغې خور پوهېږې چې څه یې ویل پوهېږې چې څه یې ویله وایي خلک د ښځو بربنډې عکاسي کوي نو جنت ته به ولاړ شي تا ته څنګه معلومېږي वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल مګر هغوی هم جنت ته تلل غواړي کوم کسان چې موږ ځان ته مسلمانان وایو او ویډیوګانې کوو نو جنت ته به ولاړ سو که چیرې هغه خور صحیح وي او ویډیوګانې وي نو د هغې د سوال اوله برخه غلطه ده هغوی مسلمانان دي لا نه ها په نامه به مسلمانان یي او کلمه به هم وایي مګر دا ویل چې موږ دیني یو دا غلط دی که چیرې هغوی استغفار وکړي الله تعالی به هغوی وبخښي هره ګناه به وبخښي مګر دا ویل چې موږ اسلامي یو یا په نامه مسلمان یو یا بې علمه مسلمان یو نو دا زموږ غلط فهمي ده چې په یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شولو او د جنت ټکټ مو ترلاسه کړي دا زموږ غلط فهمي ده دا زه کوښښ هم د دې دپاره کوم چې د جنت ټکټ ترلاسه کړم نو ځکه اخته یم ټوله ورځ شپه ورځ ولاړ یم دعا کوم د الله پاک ته چې ومې بخښي د الله رسول هره ورځ 100 واره استغفار کوي څومره واره 100 واره د الله تعالی رسول تر ټولو بهترین انسان په دنیا کې تر ټولو بهترین مسلمان 100 واره استغفار کوي او ویلی چې زما رب کوم چې ماته دومره نعمتونه راکړي دي او هر څه یې رابخښلي دي نو چې زه استغفار ونه کوم څوک به وکړي نو دا زموږ د معاشرې غلط فهمي ده چې بس زه بالا مسلمان یم نو د جنت ټکټ ورسېدي موږ به دعا کوو چې الله تعالی مو وبخښي نو الله سبحانه وتعالی اگر که چیرې غیر مسلمان پیدا سي او بلوغ ته د رسېدو تر مخه مړ سي نو هغه دوزخ ته نسي تلای بلوغ ته د رسېدو بعد د هغه خپله غلطي ده او دی خپله ذمهوار دی او لکه څنګه چې تا وویله 2 + 2 = 5 کېږي نه منمه نو دی بیا څنګه ومني چې بدپرستي غلطه ده زما د حسابه څخه 2 + 2 = 5 کېږي تر هغه لا غټه غلطي ده بنسبت بدپرستي ته پوه شوې ولې چې الله سبحانه وتعالی زموږ مالک زموږ خالق چې موږ ته یې دومره نعمتونه راکړي دي موږ د هغه شکر لا نه دی ادا کړي په ریاضي کې غلطي کول نو څه ګناه ده که چیرې غیر مسلم وایي 2 + 2 = 5 کېږي جهنم ته ځي او ته به وایې چې علم نه لري په ریاضي کې کمزوره دی برابر د هغه وژل خو نسې کولی او ته نسې وژلی نو څوک غټ ګناهکار دی 2 + 2 = 5 والا او که بتپرستي والا الله تعالی دومره نعمتونه راکړي دي برابر موږ د الله تعالی شکر ادا کړی دی کومو خلکو شکر ادا کړی دی چې الله تعالی موږ ته ښه کور راکړی دی ښه کالي راکړي دي ښه موټر راکړی دی رزق راکوي او موږ څنګه شکر ادا کړی دی څو واره تا شکر کښل دی د اوبو څښلو اگر په 2 ورځو کې 2 هفتو کې اوبه نس پیدا مړ بسې څو واره مو شکر ادا کړی دی زه پوښتنه کوم د دې دومره غټې مجموعې څه چې کومو خلکو د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کړی دی چې موږ ته ساه یا اکسیجن راکوي څومره خلکو ادا کړی دی لاس پورته کړي د ساه اخیستلو دپاره د اوبو دپاره نه د ساه اخیستلو دپاره څومره خلکو شکر ادا کړی دی چې الله تعالی و موږ ته ساه اکسیجن راکوي تر څو چې ژوندي پاته سو دا تو د دې کو دپاره که موږ اکسیجن ترلاسه نه کړو مړه به سو څومره خلکو شکر ادا کړی دی د ساه اخیستلو 4-5 پیسه ده چې ماشاءالله نو تاسو زما لیکچر وګورئ تاسو زما بیان اورېدلی دی چې د ژوند مقصد څه دی کومو خلکو تر اوسه دا بیان اورېدل دي چې د ژوند مقصد څه دی لاس پورته کوي ماشاءالله تر هغه ډېر تعداد دی او زه د دې بیان اړوند خبره کوم که څه هم اوس د وخت کمی دی خو دا بیان خبره مې وکړل نو دا ساه چې اخلو د هغه شکر خو باید ادا کو